سلام درنو لیدونکو، زه بهشتر غند یم د یاران سایټ خبریاله. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، یاران سایټ تل د ژوند سره تړلې خبرې تاسو ته وړاندې کوي. دا ځل موږ راځو د ماشومانو په اړه تاسو ته معلوماتي پکیج لرو. موږ کولی شئ په یوټیوب، په ټویټر او په فیسبوک وڅارئ. دلته موږ به د ماشومانو په اړه هغه کمیانې چې موږ په خپلې ټولنه کې لرو هغه به موږ تاسو ته واضح ووایو. همدا چې کورنۍ تاوتریخوالی او دارنګه نور موضوعات پر ماشومانو څومره اغېز کوي او څومره دوی اغېزمنوي، موږ به پر دې ټولو تاسو سره خبرې وکړو او تاسې به له دې نه خبر کړو چې د یو مور او پلار په حیث باندې تاسې څنګه ټولنه راسمولی شئ، څنګه سم اولادونه روزلی شئ. نو په دې خاطر باندې زه له ځان سره ارواپوهه اغلې شمه کټوازۍ لرم. شمه کټوازۍ سره به موږ دلته په بېلابېلو موضوعاتو باندې بحث کوو او د ژوند سره هغه اروايي برخې چې د ماشومانو دپاره دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. نننۍ موضوع زموږ چې ده هغه په افسردګي باندې ده. دا چې ماشومان ولې افسرده کېږي، ماشومان ته ولې افسردګي پیدا کېږي، لاملونه یې څه دي، نښې نښانې یې څه دي، او مور او پلار څنګه کولی شي په کور کې د خپلو افسرده ماشومانو درملنه وکړي. په دې ټولو باندې به غږېږو. سلام مغلي کټوازۍ، ډېره زیاته مننه له دې چې ماته د وخت راکړ، له دې چې موږ سره د ماشومانو د ارواپوهنې په برخه کې موږ سره کار کوئ او له خپلو نظریاتو نه موږ برخمن کوئ او خلکو ته دا واضح وایئ چې د ماشومانو اروايي برخه باید موږ څنګه راسمه کړو، خپل ماشومان څنګه سم وروزو. سلام تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټولو لیدونکو ته. په ماشومانو کې هم ژور خفګان شته دی، څنګه چې په لویانو کې دی او د دوی په شخصیت او د دوی په راتلونکي باندې طبعا چې ډېرې اغېزې لري. بېلابېل دلایل او دلایل لري چې ولې کوچني ماشومان په ژور خفګان اخته کېږي او څنګه اخته کېږي، څنګه یې درملنه وکړو، څه تاثیر به په دې ماشومانو لري. په دې به بحث وکړو. ژور خفګان په ماشومانو کې یا ویره په ماشومانو کې یا اضطراب په ماشومانو کې، دا په ماشومانو کې هم تر ډېره ده دی، یعنې ډېر زیات دی پکې. څنګه چې په لویانو کې زموږ په ټولنه کې تر ډېره زیاته بریده ژور خفګان لیدل کېږي، همداسې هم ماشومان هم اغېزمنه کولی شي او په ماشومانو کې هم لیدل شوی دی. په ماشومانو کې ژور خفګان بېلابېل دلایل لري. اول دا چې ماشوم تحقیرول د نورو په مخ کې یا ماشوم توهینول د نورو په مخ کې، د ماشوم چې کله یوه کوچنۍ غلطي کوله د هغه زیات توهینول، زیات تحقیرول، دا د دې سبب کېږي چې هغه په راتلونکي کې مایل چې ګوشهګیره کېږي او بیا وروسته په ژور خفګان اخته کېږي. بل د ماشوم پوښتنو ته ځواب نه ورکول، چې دا هم د دې سبب ګرځي چې ماشوم ځان یوازې کړي او په یوازیتوب کې د هغه پوښتنو ځواب پیدا کړي، چې بیا وروسته د دې سبب کېږي چې ماشوم په ژور خفګان اخته شي. بل دا چې د مور او پلار خپلمنځي اختلافات هم د دې سبب کېږي چې نور ماشوم له مور او پلار سره مینه ونه لري او ځان ته یوازیتوب غوره کړي، چې دغه یوازیتوب بیا د ژور خفګان یا د ویرې او اضطراب لامل په ماشوم کې کېږي. بل دا چې په ټولنه کې له ماشومانو سره ناسم برخورد یا د ماشوم هغه حقوق چې لري نه ورته ورکول یا نه ورته احترام کول، له ماشوم نه ډېرې لویو توقعات لرل چې ماشوم باید مثلا ټوله ورځ درس ووایي، ماشوم باید غلطي ونه کړي، ماشوم باید لوبې ونه کړي، ماشوم باید ډېر غټ او سالم کارونه وکړي، ماشوم باید غلطي ونه کړي. دغه له ماشوم نه دغسې توقعات لرل دغه په خپله د دې سبب کېږي چې ماشوم په مختلفو اروايي ناروغیو اخته شي، چې یو یې هم لکه ژور خفګان دی، چې ژور خفګان بیا په ماشوم او د هغه په راتلونکي شخصیت ډېره بده او زیاته اغېزه لري. که دا راته ووایي چې د افغاني ټولنه کې له کومه عمره دغه ژور خفګان په ماشومانو کې راپیلېږي او دوی په ژور خفګان باندې اخته کېږي. ژور خفګان په ماشومانو کې موږ به یې دقیق ونه شو ویلی چې مثلا له کوم عمره شروع شوی، ځکه چې ماشوم هیجانونه لري او هغه هیجانونه د موږ لویانو لپاره سخت ده چې بیان یې کړو، د ماشوم لپاره خو بیا بیخي سخت دي او موږ له همدې پوهېږو چې مثلا یو کس په ژور خفګان اخته دی او که نه دی اخته. د ماشوم لپاره د هغه هیجانونه بیانول، د هغه احساسات بیانول، عواطف بیانول دا یوه مشکله خبره ده او ماشوم نشي کولی هغه خپل مسایل، خپل غوښتنې په اساني بیان کړي.
زموږ داسې یو ټولنه ده چې غټان یې نشي کولی، بیا د ماشومانو لپاره خو دا بیخي ستونزمنه خبره ده. خو بیا هم موږ کولی شو چې موږ د ژور خفګان دغه نښې نښانې په ماشومانو کې له 2 کلنۍ وروسته لیدلی شو. کله چې هغه مکتب ته ولاړ، په مکتب کې ډېر زاړي او طاقت نه کوي یا په مور پسې زیات عادت وي، دغه له مور له بېلتون یا له کور له بېلتون، کور یو مشخص کس پسې عادت کېدل، کله چې مکتب ته ځي هغه نشي تحملولی، ډېر ژاړي، مکتب یې نه خوښېږي، له درس سره علاقه نه لري، له د چا کره نه ځي دا ماشوم چې د یو چا کور ته لاړ شي هلته ډېر زاړي او همیشه په دې ویره کې وي، په دې ډار کې وي چې اوس مې مور ځي او ما یوازې پرېږدي. نو دغه په مور پسې یو ډول تړاو چې ماشوم یې لري دا ناسم ده، یو وابستګي بلل کېدای شي. په ټوله کې که راشو نښې نښانې، یو مور و پلار څنګه پوهېدلی شي چې دغه نښې نښانې که په خپل ماشوم کې وګوري نو دغه به ژور خفګان وي؟ داسې موږ کومې نښې نښانې لرو چې مور و پلار په کور کې پرته له دې چې په ډاکټر ته لاړ شي یا کوم ارواپوه ته لاړ شي، نښې نښانې ورته ووایو چې دغه نښې نښانې باعث د ده کېږي چې دغه افسردګي ده او دغه واضح په دوی کې ښکاره شي چې زموږ اولاد په افسردګي باندې اخته شوی دی. دا واضح نښې نښانې لري، څنګه چې په لویانو کې ژور خفګان کومې نښې او علامې لري، همداسې په ماشومانو کې هم نښې او نښانې لري. خو ماشوم نسي کولی هغه خپلې غوښتنې یا خپل ضرورتونه لکه موږ لویان واضح بیان کړي. مثلا که موږ لویان خوب ته ضرورت لرو خو واضح ویلی شو چې مثلا زه ویده کېږم، یوازیتوب ته ضرورت لري ځي یوازې کیني، خو ماشومان دغه غوښتنې په یو بل شکل وایي، مثلا همیشه د زړه په شکل یې وایي، یا نه غواړي چې یوازې واوسي، یا نه غواړي چې د بل چا کور ته لاړ شي، چې کله چا کور ته ځي میلمه او بیا مور ته وایي چې ځو کور ته، هله هله ځو، زاړي بیخي یعنې طاقت نه راوړي، له میلمه سره نه کیني. چې هر څومره ماشوم ته ووایي چې مثلا سلام ورکړه، خبرې وکړه، دغه میلمه ته یې څه، دغه مسایل ماشوم نه خوښوي. د لویانو غوندې علایم دي پکې، خو ماشوم یې په یو بل شکل ښیي. مکتب ته چې کله ځي مکتب یې نه خوښېږي، په زور په جبر به دا ماشوم مکتب ته ځي، ویره به لري له مکتب چې کتاب چې استاد چې به یو رقم ویره دا ماشومان لري، لوبې به نه کوي. د سالمو ماشومانو سالم ماشوم یوه نښه دا ده چې هغه به همیشه لوبو کولو ته تمایل لري او همیشه به غواړي چې لوبې وکړي، خو هغه ماشومان چې په ژور خفګان اخته دي لوبو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي او همیشه غواړي چې خپله مور یې تر کنټرول لاندې ونیسي. مثلا که هر ځای وي که لوبې هم کوي داسې ګوري چې مثلا مور یې شته که نسته، که یې مور نه وي په ژړا پیل کوي، هغه لوبې پرېږدي. خو یو سالم ماشوم دا کار نه کوي، کله چې په لوبو بوخت وي خپلې لوبې کوي او مور ته متوجه نه وي. ولې هغه ماشومان چې په ژور خفګان اخته دي همیشه په مور پسې تړاو لري او هیڅ وخت نه غواړي له موره جلا شي، د چا کور ته نه ځي، میلمه سره له نوي کس سره چې له هغه سره مخ کېږي ښه برخورد نه کوي. د اخري پوښتنې سره څنګه مور پلار کوي چې پرته له دې چې یو ارواپوه ته ورشي خپل اولاد په کور کې درملنه وکړي؟ شاید زموږ داسې ډېر کورنۍ وي چې اقتصادي وضع دا برداشت نه کړي چې هغه د خپل اولاد ویسي ارواپوه ته. شاید داسې مسله هم وي چې هغوی د څو اولادونه ولري او د څو اولادونو کې دوی ټول په افسردګي باندې اخته وي، یو بل ته مثلا دوی چې په کورنۍ ګډ ژوند بس هم نه لري او دا ټول په افسردګي اخته وي او نه وي شي کولی په یو وخت کې ټول ویسي ارواپوه ته او د هغوی درملنه وکړي. نو څنګه کولی شي دوی په کور کې د دوی درملنه وکړي؟ کومې لارې چارې ورته شته دی د ارواپوهنې له مخې چې دوی وکولی شي دوی درملنه ورته وکړي او خپل اولاد له دغسې یو زجر نه یا دغسې یو ناروغۍ نه راوباسي؟ بالکل، که چیرې د یو ماشوم دغه اروايي ستونزه مثلا افسردګي په هغه کم سټیج کې ده، په ابتدایي مرحلو کې ده، نو مور او پلار پخپله هم کولی شي چې د هغې درملنه وکړي یا د هغې درمان وکړي. خو که چیرې دغه شدید حالت ته ځي نو بیا مور او پلار مکلف دي چې هغه ارواپوه ته یوسي او هلته یې درملنه وکړي. خو په لومړني مراحلو کې مور او پلار کولی شي چې د هغه درملنه وکړي. مثلا ماشوم ته پریتابول، له ماشوم نه لوړ توقعات نه لرل، په ماشوم باندې لقب نه ښوول، په ماشوم ته احترام لرل، د ماشوم پوښتنې ځوابول، ماشوم نه تعقیرول د نورو په مخ کې، مثلا اول د خپل د خور او ورور په مخ کې نه تعقیرول، بیا د میلمه په مخ کې نه تعقیرول. ماشوم ته دا جرأت ورکولی چې ته کولی شي دا کار وکړې، خو دا ممکنه ده چې ته غلطي وکړې او دا غلطي دي یعنی په یو سم شکل پوهول چې مثلا دا غلطي د دوره نه ده، دا غلطي باید تا کړې وای،
چې تر څو ته ونه ولېږې ته په لاره تګ زده کول نه زده کوې، ته باید وولېږې، ته باید غلطي وکړې، خو غلطي هغه وخت بلل کېږي چې ته دا تکرار نه کړې. دا کار دی. دغه مسایلو باندې مور او پلار ماشوم پوه کول دا پخپله د افسردګي درمان ده. ماشوم منظمې تفریح ته بول، د ماشوم بې ځایه نه تحقیرول یا بې ځایه نه تنبیه کول، د ماشوم څنګه چې تنبیه ماشوم ته ضرر لري او د هغه په راتلونکي شخصیت باندې تاثیر لري، همدغسې بې ځایه تشویق ماشوم هم خرابوي او تل همدا توقع لري چې مور او پلار د دې تشویق کوي، کومو مسایلو کې نه کوي تشویق، نو بیا دته د داسې فکر کوي چې اوس زه کومه کمي لرم، حتما اوس مور او پلار ماته ضرورت نه لري چې ما تشویق کړي. نو همیشه تشویق او دغه تنبیه کې تعادل د مور او پلار مددول دغه هم د دې سبب ګرځي چې ماشوم په رواني ناروغیو نه شي اخته. بل مور او پلار باید په خپل منځ کې یو بل ته احترام ولري. که مور او پلار همیشه جنګ وکړي، یو بل ته احترام ونه لري، پلار مور ته او مور خپل خاوند ته احترام ونه لري، نو دغه توقع بیا محال ده چې له خپل اولاده یې لري چې هغه د تاسو ته احترام ولري یا هغه د په رواني ناروغیو اخته نه شي او هغه د په ټولنه کې او راتلونکي ژوند کې ښه کارکرد ولري. نو تاسو یو لومړنی الګو یاستئ د ماشوم لپاره. هر څنګه چې غواړئ چې ماشوم هغسې تربیه شي، په کوم قالب کې واچوئ هغسې ځان ورته جوړ کړئ، په خپلو اعمالو کې ماشوم ته وښایئ. ماشوم هغه شیان زده کوي چې تاسو یې خپلو اعمالو کې ورته ښه یاستئ. هغه شیان ماشوم هېڅ وخت نه زده کوي چې مور او پلار یې ورته وایي. نو لومړنی مکتب د ماشوم لپاره دغه مور او پلار او هغه کورنۍ ده چې ماشوم پکې ژوند کوي، باید له هغه مکتب او معلم ده چې له هغه سره څنګه برخورد کوي. مثلا که ماشوم په یو دوه ځلې چې شی نه زده کوي، هغه د استاد توهین او تحقیر یا غیر حاضري کوي، توهینوي، تحقیروي، یا مثلا مکتب کې په لومړي ځل لپاره ماشوم کومه غلطي کوي، کومه تېروتنه کوي، د استاد تحقیر په ټول عمر به د هغه ماشوم باندې تاثیر ولري. نو دا پخپله دې ته راګرځي چې هغه استاد څومره علمیت لرول، څنګه یو شخصیت و. نو یو ښه استاد ورته ټاکل په لومړي صنف کې ماشوم ته دا هم بیا ډېره تاثیر لري. بل دا چې ماشوم باید هېڅ وخت مقایسه نه سي له خپلو خپلوانو سره. که موږ ماشوم ته دا ووایو مثلا د پلاني زوی اول نمره شو، ته نه سوې او ته باید سې، د هغه داسې به تربیه ده، هغه داسې کار کوي، هغه لوبې نه کوي، هغه بې ځایه شوخي نه کوي، هغه غلطي نه کوي، دغه پخپله ماشوم ته د کمي احساس ورکوي او دی به همیشه غواړي چې د هغه کس غوندې واوسي، نه غواړي له هغې چې بهتره واوسي. او همیشه د دې فکر کې ده چې هغه ماشوم څنګه کولی د مور او پلار زړه لاسته راوړي او په مختلفو طریقو، په نامشروع طریقو به غواړي دغه د مور او پلار توجه ځان ته جلب کړي. چې دا هم بیا ناسم کار دی چې ته په هره طریقه غواړې چې د مور او پلار توجه به صرف ځان ته جلب کړي. نو د مور او پلار د ماشوم دا یو غټ ضرر ده چې ورسوي، هغه مقایسه ده چې هېڅ وخت باید ماشوم، هر انسان خدای جلا پیدا کړی او جلا جلا ځانګړتیاوې ورکړي. له یو ماشوم نه د بل ماشوم په اندازه توقع لرل هم دا غلطه خبره ده. مثلا که ماشومان مور او پلار ماشومان لري، له ټولو ماشومانو نه په یوه اندازه توقع لرل چې مثلا ټول د ډاکټران شي، دا هم غلطه خبره ده. ممکن هغه ته خدای پاک په یو بله برخه کې استعداد ورکړی چې په هغه برخه کې باید کار پرې وشي او هېڅ وخت په زور جبر تشویق نه سي چې ته باید دا شی سي. مثلا د تا ورور ډاکټر شو، ته هم باید ډاکټر سي. هر انسان مختلف استعداد لري او هغه استعداد کې شګوفه سي، دا به بهتره او غوره وي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. خوشحاله. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. ډېره زیاته مننه. هیله ده چې تاسې د اغلې کټوازۍ د خبرونه یو څه برداشت کړي وي او همدغه لارې چارې باید په کور کې او د خپلو ماشومانو سره عملي کوي، تر څو ستاسې ماشومان هم پر افسردګي باندې اخته نه شي او یو سالم نسل ټولنې ته وروزئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.